السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ملګرو څنګه یې؟ خیر دی، برابر یې، ټیک ټاک سور کې زندگی مو ښه ده. تاسو به وایئ چې ضمیر خان ضمیر ولې هره شپه لایو راځي؟ دا ګیله خو به ستاسو وي. نو ملګرو سبا به در سره بله یوه ویډیو هم شریکومه انشاءالله چې تایر به وي پکې را سره په لایو باندې رام شي، د هغه سره به پکې هم خبرې کوو. سوشل میډیا دا اور کم روان دی، کم شر روان دی، کم جنگ روان دی، د هغې په باره کې به انشاءالله سبا خبرې کوو. او نن د سره دغه پیغام شریکوم چې که زموږ سره په پیج کې 3 لکه کسان دي، که 4 لکه کسان دي، نو دا زه ابراهیم تاج زم په دې هم الله زموږ نه تپوس کوي، ولې چې دا خو زموږ مینوال دي، دا زموږ سره مینه ساتي دي، الله عزت را کړی دی، خو د دې خلکو دا خلک یې مونږ له ذریعه ګرځولې، دا سبب یې ګرځولې. نو خبرې خو ډېرې دي، خو یو څو خبرې درته په موټر سایکل کوم چې کم خلک مسافر یې. خو پیغام بله خبره هم درته وایم چې دا ویډیو د ملګرو سره شریکه کړئ چې هر سړي ته داسې څوک په دې دونه کسانو کې به داسې کسان هم وي چې هغوی ته به دا درد رسېدلی وي، د بچي درد به ورته رسېدلي، د رور به ورته رسېدلي، د یار دوست به ورته رسېدلي، د ګاونډي به ورته رسېدلي چې بچي سکول ته ځي نو پکار دي مور او پلار لا چې دا پوهه کې لږ سړیتوب، لږ په انسانیت چې زویه په موټر سایکل سپیډونه مو پرونی واقعه درته بیانوم. زموږ د کلي نه خوا کلی دی رینکوټ چې په ماشوم هلک و، نو ښکلی هلک و، اکسیډنټ یې وکړو، په اکسیډنټ کې لاړې وفات شو. هسې د هغه د مور په مور او پلار به څه تېرېږي یار، لکه کم سے کم سوچ پکار دی د هغه په مور به څه تېرېږي، په پلار به څه تېرېږي، په وروڼو به څه تېرېږي. مرګ شته، د مرګ نه هېڅ څوک هم نه شو پټېدی. ګوره داسې خلک دي چې هغوی قرآن نه مني، محمد صلی الله علیه و آله وسلم نه مني، څوک څه نه مني، څوک څه نه مني، خو واحد یو مرګ دی چې دا هر سړی مني چې به یې مرو به. مرګ شته، د مرګ نه خلاصېده نشته دی، خو کم سے کم به خپلو بچو رحم وکړئ، په دې خپلو رونو باندې رحم وکړئ، په خپلو زامنو باندې رحم وکړئ. دا خبرې ورته بار بار هم وکړئ چې موټر سایکل نن سبا اکثر مونږ په دې لار باندې خو مونږ ځو راځو، مونږ خو ډیلی ځو راځو، په موټر سایکل به 3 کسان ناشتي، 3 واړه به سټوډنټانې، هغوی به په هغه هوا رواني د بل ګاډي سره په مقابله رواني، په لار کې به اکسیډنټ وکړي، نو خپل مور او پلار ته درد مه رسوئ. خدای ته وګورئ، په دې کې به داسې هلکان هم وي زموږ سره په دې پیج کې چې هغوی به موټر سایکل به یوز کوي، د موټر سایکل باندې به ځي راځي، ټیک ته ښه شی دی، مطلب سړي د غم خادی دپاره. نو زه وایم چې دغه خبره چې کومې دي نو د دې ډېر غټ خیال وساتئ. د مور او پلار زړه مه ماتوئ چې په یو زوی باندې د مور او پلار دونه خرچه وشي چې هغه پې تعلیم وکړي، هغه یې تیزي ته راورسوي، هغه د 17 کالو شي او هغه بیا د موټر سایکل د اکسیډنټ ته لاس مري او ځمکې ته سپارلی کېږي. هسې د دغه مور او پلار باندې به څه تېرېږي، په دغه کورنۍ به څه تېرېږي. نو پکار ده چې مینه وکئ، خو خیال وساتئ، ځان خیال هم وساتئ. ابراهیم تاج بھائی د طاهر خان باره کې ضمیر په سټارټ کې خبره وکړله، خو موږ به هغه خبره زندګي لږ په پنډنګ کې وساتو، ځکه چې هغې څو خبرې دي انشاءالله هغې باندې به بیا هم ضمیر رڼا واچي، خبرې وګړې به واضح وکړو. او ضمیر چې کوم پیغام ورکړو خاص کر د موټر سایکل په حواله سره و، چېرې موټر سایکل باندې څونه ځوانان دي، اوس مونږ دې ټایم کې 1200 کسان ګوري، دې کې به 1200 کې به 100 کسان داسې چې دا به ځوانان نه وي او دا نور ټول ځوانان دي. نو پکار دا دی چې مونږ په موټر سایکل په چلولو کې ډېر احتیاط وکړو او سپیډ چې کوم دی دغه نه غوندې کې اجتناب وکړو. او بله د موټر سایکلو کمپنیانو ورته هم نه شو ویلی چې داسې موټر سایکل ایجاد کړي چې 30 نفره نه ځي، ځکه چې د هغوی هم دغه مجبوري وي چې خر شي دي. خو مونږ هم پکار دی چې په موټر سایکل کې 120 سپیډ دی، نو پکار دا نه ده چې 120 واړه دي وهو. د دې لپاره یي چې کله کله پکې پکار راشي، خو هر ټایم کې دا نه وي پکار ده چې ویلینګ کول. اکثر موټر سایکل باندې ځوانان مخکې ټیر راوچتوي او قسم قسم نخرې به کوي، نو دغه څیزونه د مرګ ذریعه ګرځي. او ستاسو وجود او ستاسو د پرورش دا ستاسو د مور او پلار امانت دی ستاسو سره. نو که تاسو سره مور او پلار دونه خواري کړې ده، دونه محنت یې کړی دی، ځای ته راورسولی،
نو دا که تاسو زیاتې کوئ ځان په زور خرابوئ ځان په زور باندې وژنئ نو دا تاسو د مور او پلار سره زیاتې کوئ د مور او پلار په حق باندې ډاکه اچوئ نو داسې څه مه کوئ لږ احتیاط کوئ او بله خبره اوس هم پکې یو ملګري ولیکل وایي څه ځان هم دغه جوړ کړي نصیحتونه کوئ بهي تا ته یې ویم نصیحت که مونږ کوو نو دا یو خبره دی تا ته هم یاد وي چې د دې خلکو به ذمواري زمونږ سره د 3.5 لکه 4 لکه کسان دي په دې پیج کې کیدی شي چې زمونږ شعر اوري او زمونږ شعر خوښوي مونږ سره مینه کوي نو مونږ له پکار هم دا ده چې دا خبره هم ورته وکړو که نه یوازې شاعري خو نه ده چې سړی به شاعري کوي واه به درته کېږي او ډېر ښه حد دی او بس مزې کوه یو خبره بله کوم ضمیره دا نصیحت چې څوک کوي د ده ښکري خو د ضمیر په شان سړی زما په شان د سړی د اسرار په شان د سړی دغه خلک چې نصیحت کوي خپلو کشرانو ته کوي تاسو کې ډېر خلک وایي داسې ضمیر نه کشران دي زیاتره ضمیر نه کشران دي خو ضمیر خپلو کشرانو ته دغه نصیحت کوي نو که کوم ملګری یاوري نو په روڼ تندي واورئ که عمل کوئ که نه کوئ خو بهرحال واورئ زموږ فرض دی چې موږ تاسو ته خبر در ورسوو دا زموږ امانت دی تاسو ته در ورسوله منل یې ستاسو کار دی بالکل منلی ځکه ستاسو کار دی چې د کم سړي په کور کې نن سبا موټر سایکل نشته د کم سړي موټر سایکل خو که د چا وس کېږي او که نه اغوستی دی بهي نن سبا هلکان چې سبق وایي پیله پلار ته وایي چې کله سم مې پاس کوم هله موټر سایکل دی نو پلار درله مسافري وکړي مزدوري درله وکړي څه درله وکړي لکه هغه غریب در سره په کم طرف ته درله کم کار درله وکړي چې د دې د پاسه یو زوی نه مني د پلار خبره او هغه سبا د پلار زړه ماتوي او په اکسیډنټ کې د یو ګاډي لاندې مړ پروتي زرې پروتي نو دغه نه دی الله هر څوک وساتي الله دې مؤمن مسلمان وساتي خو به زمونږ د قپرز دی که په کمنټس کې کنزلم څوک کوي که نه نو دا زمونږ فرض دی دا به راته مونږ وایو دا درته مونږ وي عمل کول نه کول دا ستاسو کار دی کیدی شي دا کومې خبرې چې مونږ کوو زموږ پې په خپله هم عمل نه دا په موټر سایکل ابراهیم بي په موټر سایکل ګرځي نه کیدی شي زموږ پې په خپله هم عمل نه خو تاسو ته زموږ فرض دی چې دا درته وکړو دا د دې دپاره نه کوو چې زموږ پیجونه دې مخکې شي او یا دې پې مونږ ته ښه خلک وایي نه قسم په خدای که ما ته خو پې اړوښه مه وایه د الله د رضا دپاره مې درته خبره وکړله په ځان مې فرض ګڼل درته مې وکړله او په کمنټس کې دلته یو کس دی پکې چې څه نوم یې ورته لیکلی دی هغه پکې 3 پیرې دا خبره وکړله چې مطلب لکه دا تاسو ځان له څه کار کتلی دی نو مونږ ځان له دغه کار کتلی دی چې تاسو ته ښه خبره وکړه نور خو ځان له څه کار نه دی کتلی زمون په کلی کې یو لیونی دی هغه جامې انځلې زمون بل یو ملګری دی نور رحیم نامه یې هغه پې راغلی و نو هغه جامې چې به هغه انځلې نو هغه به واپس ډنډ ته ورارتېلې لکه یو طرف به انځو نو د تکړ منځ و هغه طرف ته تم ډنډ و دې ته تم ډنډ و نو هغه چې وبه انځلې هغه بل طرف ته به یې ورارتېلې نو هغه ورته ویله که را جامې درله لمدېږي جو هغه ورته ویې ما تا ته څه ویلي چې ته ما چېړې هغه ورته تا راته هېڅ نه دي ویلي خودونه مولې راواله او زما دا خوله پې وویله چې ښه خبره مې درته وکړه نو زه درته وایم چې زمونږ خو دغه نصیحت دی بهي تاسو ته یم که خپل په کلي کې یم زه خو په ایمان په لار روان یم چې په موټر سایکل څوک سپیډ وایي ویردوم شکر دی پیژنې مې ویردوم ورته وایم یار خپل مور او پلار دې زړه نه سوځي په ځان دې نه سوځي په ځوانۍ دې نه سوځي په ځان باندې زړه سېځل پکار دی په مور او پلار باندې زړه سېځل پکار دی چې مور او پلار د بچي سره څومره مینه کوي او دا څه وایي جمله ماته شي دا خلک وایي چې تنها معیار د مردانو ښه تنها معیار وایي خلکو ته وایي لکه کوم دوستان چې کمنټ کړی نو لکه مطلب زمونږ د څه غلطه خبره خو نه ده کړې یار کنزل خو درته نه دي کړي چې په کمنټس کې دا کم یو کس دی صرف اجمل بھائی پکې راغی اجمل بھائی ډېره مهرباني مننه کوم چې پکې ټول زمونږ ټول اشنا یې زمونږ ټول وروڼه یې چې څوک هم راځي I love you چې چا مې ویلې دي نو دغه هم زمونږ وروڼه دي که چا کنزل کړي دي زمونږ وروڼه دي که څوک سم وایي زمونږ وروڼه یې زما ګورې دله یو زه بیګام لا یو راغلم زما دله یو بل څه مقصد نشته بل څه معنی نشته چې زما پیج دې پې مخکې شي والله که زما پیج مخکې شي ماته څه پیدا نشته